جدا جدا مرګ دی خو د مور پلار چې کوم شان دی یو جمله ووایم د مور پلار چې کوم مقام دی قرآن کې ځای په ځای رب فرمایي ان الله یأمر بالعدل عدل کوئ انصاف کوئ عدل کوئ انصاف کوئ عدل کوئ انصاف کوئ خو چې د مور پلار خبره راغلې ده الله دا نه دي ویلي چې مور پلار سره عدل کوئ انصاف کوئ عدل کوئ انصاف کوئ الله انداز جدا کړ گفتار طرز بیان جدا شو وګوره انداز یې بدل کړ رب څه وفرمایل وبالوالدین احسانا وبالوالدین احسانا مور پلار سره احسان کوه دا یې نه ویل مور پلار سره انصاف کوه نشي کولی پښتونه عدل نشي کولی انصاف نشي کولی مور پلار سره احسان کوه اف ولا تنهرهما اف مه کوه مور پلار ته اف مه کوه اف لفظ عربي ده اردو کې اف پښتو کې خلک وایي اف په عربي کې خلک وایي اف مور پلار ته تکلیف یو تفسیر مې کتلی کې لیکلي دي دا ژبه نه ده د غوښې دا ژبه ده او ستا خوله کې چې دا کومه ژبه ده دا ژبه ستا نه ده ستا خوله کې دا ژبه ده ستا د مور ژبه ده تا ته کلمات مور ښودلي محاورات درته مور ښودلي خبرې درته ځوانه مور ښودلي کلمات گفتگو درته مور ښودلي که مور چې تا ته خبرې ښودلي نن تا هغه مور ته وې تا له خبرې نه درځي نن ته مور ته ته خو نه پوهېږې ظالمه ته ایجوکیټډ شوې ته ګریجویټ شوې ته څه وایې چې پلار دې جټ دی ګریجویټ پلار تا ته د سکول کالج د یونیورسټۍ ورځ ښودلې ده پلار دې جټ و دې سکول ته ولېږلي پلار دې زمیندار و دې کالج ته ولېږلي پلار دې زمیندار و دې یونیورسټۍ ته دې ورځې لپاره دې سبا څه د کوالیفیکیشن لیاقت ولا عظمت ربط ولا شریعت خلق پلار خو مې جټ پلار مې جاهل دی بېشک تا له قرآن درځي ستا پلار له لمونځ هم غلطي لیکن دې جاهل پلار تا ته د مسجد او د مدرسې دا ښودلې کائنات کې زما دعا ستا دعا د حافظ صاحب دعا د طاهر صاحب دعا شیخ القرآن دعا شیخ الحدیث دعا مفتی اعظم پاکستان دعا پیر او د مرشد دعا د تمام کائنات د اولیاء دعاګانې راجمع کړه د مور دعا ته نه رسه د مور په دعا کې چې کوم طاقت دی د مور په دعا کې چې کوم قوت دی مونږ ګډوډ زموږ کلمات غلط دي الفاظ غلط دي قدمونه هم غلط دي خو خبرې دا دنیا کې ژوند صرف ولې روان دی دا مور په سره ناست دی نو مور په دعا کې ربه که بچي سره مې خیر کړي ربه که بچي په ژوند کې مې خیر واچوي ستا د سر خیر کې غواړي دا ستا مور ده ستا په جوړه کې چې خیر غواړي دا ستا مور ده ستا ښځه ستا ته دا قیامت نه بلا شي سړي قیامت موسی علیه السلام مور چې وفات شوه بیا الله تعالی فرمایي او موسی علیه السلام کوهي تور ته چې راځي په خیال راځه کلام خبرې چې کوې په خیال کوه مخکې به مې د مور د دعا د وجې در سره رعایت کوه چې د پیغمبر په ژوند کې د مور د دعا اثر دی ما ورته دعا او څوک چې دعا کوي وایي د مور پلار خیري امام صحابي الکبائر الا انبئكم باكبر الكبائر ثلاث درجات گناهون الاول الاشراك بالله دویم نمبر حقوق الوالدين دریم نمبر شهادت الزور او قول الزور نمور دار نافرمانی پیر نمور دار نافرمانی ذوالفقار نقشبند ادامت برکات خپل خطبات په دې کې ذکر کړی یو نوجوان کور ته لیټ راغی نو وخت راغی مور په مسله وخت او تسبیح اړولې نو مور ورته وی بچي بیا دې نو وخت کور بیا لیټ راغی صابون نه باندې پاتې تکلیف بیا پتا خوب دې کوي بیا وې دې مور ته نه یو کین بل کوي وې دې مور ته اسلام په سکار نشته وخت راځي څو بچي مور پلار ته ملي څومره اولاد مور پلار ته مليږي ظالمه د مور پلار خو بدل نشته مور له لته ورکړه بعد پکې دې مور له لته ورکړه وې مور ورته آزار او پیدا دې دا ټول اسوري ماده کا خو بعد پکې چې کړ وې دا نوجوان الګ ریلګاډي پټه سره خوا کې روانو لړکړه دې راپری وته ریلګاډي براغي ټول خپل کاشوي خلق رامن نکړي ریلګاډي وو دې هوښ یو دوی ریلګاډي مې وایي پښتانه وي د آزار نه چا بازار د مشر د آزار نه ځان بچ وساتئ د عالم د آزار نه ځان بچ وساتئ د مرشد د آزار نه ځان بچ وساتئ د مشر د سپین ږیري د آزار نه ځان بچ وساتئ د مور او د نیا د آزار نه ځان بچ وساتئ
سیستم باندې اثر په خیرو سره کېږي بازار به سیستم باندې اثر په خیرو سره کېږي په چا سره بازار وي چا په صفت مه ګورئ درگذر صفت ځان کې پیدا کړي درگذر کرنا سهنا برداشت کرنا معاف کول صفت ځان کې پیدا کړي معاف کول مونږ دا کپړې چې وایي دې کپړو باندې مسیح ته پته شته دې کپړو باندې مسیح ته پته شته سشتا باندې مسیح سشتا کپړو نه پس بیا سي وایي بدن وایي کنه څه شي اې دې څه موږ دا کپړې اچولې د دوه کپړو نه علاوه یو لباس موږ ته الله تعالی اچولې خبرې دې لباس ته سوې ستاري لباس الله په پرده اچولې الله په پرده موږ په عیبونو الله پرده اچولې ده کدا پرده الله تعالی واخلي خدای خاوند یو ځای کې ناسي شي د بارو کمزوري کې ناسي شي استاد او شاګرد یو ځای کې ناسي شي نو دوستان یو ځای کې ناسي شي نوکر او افسر وايي یو ځای کې ناسي شي چې الله په موږ پرده اچي نو ما ته کوم څه یو جمله وایم بس د باران ضرورت راشي د نماز استسقا د سنت عمل بار په پټو ته وځي کړي دې غواګانې میخه بدن سره بوزي ماشمان بمبوزي د باران موږ د فاروزي په خوا پښتنوي او زاره سلوزو دا نماز استسقا سنت دی خبرې یو خصوصي موږ د چاوس مهمه کې راځي جواب تاسو څومره وخت پېنم دي تاسو څومره وخت پېنم دي مولوی صاحب شل کاله وشو چې د باران موږ د بار سکرولي وکړي او دا وګوره دا څه شی دا د باران د ورشته که نشته بولو موږ د اکبر باچا لټان جوړو چې امام د موږ نه پسې دوا کوي موږ امام لپاره اواز ورکړو د دعا په درمیان کې نشته چې باران د باران پکې خوب شام او که موږ نه د اکبر باچا لټان ګور وتی نشو یو پیغام درکو د باران ضرورت شته کوم پیغام درکو د باران نون د بار وتل او نماز استسقا دوه رکعات نون وتل پکار دي کنه پکار هر ځای کې هر علاقه کې وتل پکار دا ټول سیستم په څه بولو رب سره تعلق کې سیستم ټیک الله تعالی کو ناراض کر کے